د خپې ابله ګرځېدلو فایدې درته در وښیم. زمونږ خلک خپې ابله نه ګرځي، خو کله کله خپې ابله ګرځېدل پکار وي. خاص کر سحر چې انسان راپاڅېږي دا ځمکه یخه وي که نه، په دې ټایم کې داسې 15 منټ بغیر د پیزار نه خپې ابله ګرځېدل پکار دي. دا د صحت دپاره ډېر زیات فایدهمند وي. ګوره دا ځمکه چې ده که نه، دا د الکترون یو سمندر دی. کله چې انسان خپې ابله بغیر د پیزار نه په دې ځمکه باندې ګرځي، نو د دې سره د انسان په وجود کې د الکترونو دا پلو سیوا کېږي. الکترون بیا ډېر په وجود کې پلو کوي. د دې نه علاوه د دې سره په وجود کې د بلډ سرکولیشن د وینې دا گردش ډېر زیات بهترین شي، وینه ټول وجود ته گردش وشي. نو خاص کر د حافظې دپاره او د یاداشتو دپاره دا خبره ډېره زیاته لازمي ده چې انسان کله ناکله خپې ابله په ځمکه باندې ګرځي. د دې سره د انسان یاداشت تیزېږي، د دې سره د انسان حافظه تیزېږي. دې ته ویل کېږي ارتنګ یا ګراونډنګ. او د دې سره د انسان د سترګو نظر هم تیزېږي. په ټول وجود کې د وینې سپلایي تیزه شي، وینه ډېره سرکولیټ کېږي، د وجود هر اندام ته وینه ورسېږي. دغه وجه ده چې د وجود هر اندام په فنکشن کې راشي او ښکلی فنکشن کوي. نو د سترګو نظر ورسره تیزېږي، دماغ برین خپل فنکشن سوا کوي، یاداشت د انسان ښه کېږي، حافظه د انسان ښه کېږي، نظر د انسان ښه کېږي. نو په دې ځمکه باندې خپې ابله ګرځېدل داسې دي لکه موبایل چې چارج ته کېدی، داسې د انسان د الکترونو نه چارج شي. نو د خپل صحت دپاره دا لازمي ده چې کله کله تاسو خپې ابله خپې په ځمکه باندې ګرځئ. خاص کر سحر 10-15 منټ تاسو بغیر د پیزار نه په ځمکه باندې ګرځئ.